یو الک لګیا دی وړو کې الک دی وړو کې معنا دا معنا چې عمر ډیر زیات نه دی د ګیره راغلی دا کلین شي وکړی دی شاید چې کې دی شي 20 سال عمر دا یا 21 سال عمر دا دی لګیا دی په سوشل میډیا باندې اعتراض کوي اعتراض ډایرکټ په الله باندې کوي نو څوک ته پښتون نه زمونږه دغه الفاظ څه شي دا الفاظ زاري وي ډېرې خبرې د مولیانو په خلو باندې جاری دي د سوشل میډیا په وجه باندې خلکو ته ازادي میلاو شوه نو ډایرکټ په علماو هم تنقید کوي ډایرکټ په اسلام باندې تنقید کوي ډایرکټ الله په قانون باندې تقدیر کوي د الله په تقدیر باندې تنقید کوي الله په قانون تنقیدونه کوي برای راست سوی دی وی دا کمی خبرې چې مولیانو په خلو باندې جاری دي یا زمونږ د مسلمانانو په خلو جاری دي چې دا یو مسلم دی دا بل غیر مسلم دی دا مسلم او د غیر مسلم دا خبرې کول نه پکار وي ځکه چې یو سړی د مسلمانانو په معاشره کې پیدا شوی دی د مور او پلار د عزت نه کړی دا او الله او رسول یې پیژنتل قرآن حدیث یې پیژنتل ورځ د آخرت یې پیژنتله په خپل دین کې عادت تحقیق میلاو شو دته مسلمان ویل کی لیکن یو الګ د کافرانو په کور کې پیدا شو او هغه ته مور او پلار هم دا وښودل چې دا عیسیت دا يهودیت دا هندوتوب دا صحیح طریقه او دا صحیح دین دی او په دې باندې غټ شو بدعت غیر مسلم ولې ویل کی او د عذاب څنګه ورکول کیږي دا خو ظلم دی وای دا ظلم دی نعوذ بالله نماتا حدیث را پیاد شو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت علامونه یو علامه ده چې ان يتکلم الرويبضه رويبضه خبري شروع کی صحابه کرام ته پوښتنه کوي رويبضه څوک دی نبی او ته فرمایي دا یو بیکار انسان لاندې ولیدل انسان د عام امت او د دین په خبرو کې به خبرې کوي په هغې به تنقیدونه کوي دا د قیامت د علامونه یوه علامه ده وایي دا اعتراض یې زما په دې خلکو باندې چې بیا دته اعصاب ولې میلاویږي دا یې جواب واورئ یو جواب خو هغه دا دی الله فرمایي فطرة الله التي فطر الناس عليها وایي تابع شی د هغه دین چې خلک یې پیدا کړی دی او حدیث کې راغلي کل مولود یولد علی الفطره هر ماشوم په اسلام باندې پیدا کیږي فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه مور او پلار ته به يهودي جوړي یا نصراني یا مجوسي دي جوړي خو پیدا کړل الله په اسلام باندې دی چې په اسلام باندې پیدا کړی دی دا سړی دی اوس دا ماشوم دی غټ شو دته هیڅ قسم معلومات نشته د دین اسلام ته هیڅ قسم معلومات حاصل نشول چاو ته دعوت نه ورکړي بلکې د اسلام نه سری به خبر نه دی دا عبارت کې زما الله فرمایلی وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا من چا عذاب نور کو څوک پر چاته رسول نه لګلې دعوت هغه ته نه میلاو شوی دا قرآن فیصله ده لیکن د يهودو او د نصاراو دای په معاشره کې او د هغې په کورنۍ کې چې کوم ماشومان پیدا کیږي هغه بالکل نه خبره اسلام نه مکمل نه خبره نه کله و حاشا چرته نه خبره نه دي بلکې تاسو لاړ شي انګریزانو ګورې هغې ته چې د قرآن باره کې کوم معلومات دي د حدیث باره کې کوم معلومات دي بلکې د بخاري مسلم باره کې پیشې نه کوي هغې کوي هغې صدیان او عنادیان دي دغه کس مبارک موږ دغه ویلی شو چې الله فیصله دا کړی داسې کس ته عذاب نه ورکوم لیکن عام انګریزان او یهود او نصارا هغه داسې حالات کې دي نه چرته هم داسې حالات کې دي هغې ته خامخا خبر حاصل دی نن خو سوشل میډیا نن خو دا عذر څوک نشي پیش کولی نن خو د دنیا په هغه اصل کې په غرونو کې په ځنګلو کې هلته به چا حرکت کړی نه بیا به سوشل میډیا ته ختلی اسلام باره کې خو داسې معلومات خلکو ته حاصل شول دویم دا دی دویم جواب موږ دا کوو چې دته که خبر نه میلاو شوی دنیا په کارونو کې خو ځان نه ننګاره کوي دنیا په کارونو کې ورځ په ورځ ترقي کوي یو ملک ته سفر کړی بل ملک ته سفر کړی بل ملک ته سفر کړی دی نوې نوې جدید معلومات کوي ساینس والا څومره معلومات کوي کاروباریان خلک څومره معلومات کوي په دې کار کې فایده ډېره زیاته ده په دې کاروبار کې فایده ډېره ده په دې کاروبار کې فایده ډېره صرف دین ټارګټ دی چې دین کې به زه معلومات نه کوم دا الله په دې رانیسي دا کافر چې دنیا په هر کار کې تا معلومات کاو د دین په بار کې ولې معلومات نه کاو عقل تعالی الله نو درکړي تعالی عقل درکړي او په فطرت باندې تعالی پیدا کړی وي او دریم جواب چې هغه بالکل قطعي جواب دی هغه څوک جواب کولی نشي دا ظلم نه دی دا زیاتې نه دی ولې تاسو ټول عقیده دا ده کنه دا
او دغه فاسق فاجر چې لګیا دی کنه د تم منګوي یو خو ته وړوکې ماشومې ستا په دې کار کې څه کار دی د چرګ وې د مال کې څه کار دی ستاره دې څه کار دی چې ته په دې خبرو کې مدغه کې خبر کې علماء باندې تنقیدونه کې هغه غټ پلاران دي تنقیدونه نشي کولای ته بس تنقید وکي ته خو عام یو فاسق فاجر سړی تا تر دین څه معلومات دي منګ دا ویو دا ټول کائنات دا چا پیدا کړی الله پیدا کړی کنه پیدا کړی الله دې مالک دې کنه مالک الملک ولله ملک السماوات والارض الله لپاره بادشاہي د اسمانونو د ځمکې دا ټول ارث مملوک ته چاري دا الله دې کنه دي دا ارث مملوک ته الله دې ظلم دې ته ویل کېږي په پردي حق کې په پردي ملک کې تصرف کول التصرف فی ملک الغیر ظلم څه ته ویل کېږي بل په حق کې تصرف کول زما مال ته په کې تصرف کې ته ظالمي زه خپل مال کې تصرف کوم ما ته څوک ظالم ویلی شي نشي ویلی که زه غونډ خرڅ کوم که نه خرڅ کوم که کور پې جوړوم که کاڼه پیاره څوک ما ته ویلی شي هېڅوک ما ته نشي ویلی چې ته ظالم یې دا ټول کائنات دا مملوک ته الله دی الله که دا غونډ خلک راوالي او جهنم ته وار دی هم ظالم نه دی بس الله پیدا کړی ستا په کې څه کار دی دا غونډ که دی جهنم ته ورار دی ظالم ته څوک نشي ویلی دا د الله ملک دی د الله اختیار دی د الله په اختیار باندې څوک اعتراض نشي کولی او دا په دې حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم دا غوی صحابي دی ابی ابن کعب رضی الله عنه امام ابو داود دا روایت نقل کړی دی یو کس د تقدیر په مسله کې زما سره شک پیدا شوی و زرا علم یو صحابي نه تپوس کا او بل صحابي نه تپوس کا او ابی ابن کعب رضی الله عنه نه تپوس کو نه راته نبی صلی الله علیه وسلم حواله راکړه چې نبی فرمایلی دی لو ان الله عذب اهل السماوات و اهل ارضه کچرتا الله عذاب ورکی اسمانونو والو سمکی والو ولا عذبهم وهو غير ظالم لهم حالار چې الله بول عذاب ورکی خو الله به ظالم نه ولی به ظالم نه ځکه الله مالک دی الله اختیار مند دی ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم او کله پر رحم کوي نارحم د الله دې لپاره وردي د اعمالنا بیا وتوي ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر کته د احد د غرومرا سر خرشي کنه اکستوي د الله په لار کې الله دې نه قبلې څو پور چې د ایمان په تقدیر باندې لرلې ایمان په تقدیر ولا نه قبلې وتعلم او ته په دې خبره پوښتنه ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك او په دې خبره باندې ته پوښي چې کم تکلیف تا ته رسیږي تا نه خطا کوي او کم چې تا ته نه رسیږي هغه چرته نشي رسیدلی تا ته بیا ته ولو مت على غير هذه لدخلت النار کله دین علاوه په بل عقیده مړ شو ورته به داخليږي دې حدیث ته معلومه شو چې ایمان په تقدیر باندې لرل د نجات من النار دی او چې ایمان باندې تقدیر نه لري کله وحد د غرو مرا سر خرشي کنه نو ام به ورته داخليږي وره او دا مسله به کې معلومه شو چې الله ټول اسمانونو زمکه وال جهنم ته ورارته دا به ظالم نه وي لیکن دا غیب وجود الله په ځان باندې لازم کړی دا چې چاته دعوت ته رسیدنه الله ولا عذاب نور کی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دا الله رحم دے الله مون چاله عذاب نور کو څو پوری چې موږ رسول نه لګل آتا لہذا دا کست موږ ویو ته معشومی ته وړکې تقدیر مسلو کې ګوتې مو وها داستا کار درې دا د حلیل مو کار دی دا اوچت خلکو د علماو کار دی ته معشومی ته خدا وسم دغه ته ډوړی تړې وې ته وسم ډوړی تړې وې ته په دې خبرو باندې څه پويږي لہذا اوس کتاب باندې من دا اعتراض وکړ ته چې دا ګیره خرولې ده نو ما په باندې اعتراض وره وسنی تاسو راته اعتراض وکړ دا کاستم ته چې دا ګیره خرولې ده تا ولې خرولې ده ته به څه زما خپل اختیار دی زما عمر راځي مالک ما بس زما خپل اختیار دی دې کې چا څه کار دی وې دا قشان دا مخلوق هم د الله ملک دی چې څنګه غواړي قشان سره کولې شي